د پاکستان او ایران حکومتونو پر یو بل د حملو کولو وروسته ویلي چې تاوتریخوالی به کموي، سفارتي تعلقات به بیرته پیل کړي، په دوه اړخیزو شخړو به همکاري زیاتوي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر به اسلام آباد ته او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به تهران ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د ایران سفارتخانې د دواړو ملکونو ترمنځ د وروستي کړکېچ وروسته د سولې په لوري د پرمختګ اعلان وکړ. د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس چیلانی د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیرالعبداللهیان سره په ټلیفون خبرې وکړې او دواړه د سولې مفاهمت ته ورسېدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې وویل دواړه خارجه وزیران متفق سول چې د ترهګرۍ او د دوه اړخیزه تشویش په نورو مسلو به په لوړه کچه همکاري مضبوطوي. دوی د تاوتریخوالي په کمولو هم متفق سوي دي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یو بل ملکونو ته د خپلو سفیرانو د ستنولو په موضوع هم خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د ایران سفارتخانې په ایکس یا پخواني ټویټر ولیکلي عبداللهیان او جیلانی تعلقات په لوړه کچه د بحالولو په لړ کې ډېرې ښې خبرې وکړې او دواړه ملکونه تاوتریخوالی د کمولو او د یو بل ملک ته سفیرانو د بیرته لیږلو په اړه نوی ریکارډ قایمولی سي. ایراني سفارت وویل د ایران او پاکستان خارجه وزیران به د یو بل ملک ته د سفرونو تبادله هم کوي. د آی اف پی خبري ادارې د خبر له مخې جیلانی سره د خبرو وروسته عبداللهیان په یو بیان کې وویل په پاکستان کې د ترهګرو د کیمپونو د ختمولو دپاره د دواړو ملکونو همکاري ضروري ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ایران سره د تاوتریخوالي د کمولو فیصله د پاکستاني سیاسي او پوځي مشرانو د جمعې په ورځ غونډه کې وکړه چې مشر یې د پاکستان موقت لومړي وزیر انورالحق کاکړ کوله. د پاکستان د نیشنل سکیورټي کمیټې په غونډه کې د دې هیواد د پوځ مشر جنرال عاصم منیر هم شریک وو. د ایران او پاکستان شخړه د درېنۍ یا سې شنبې په ورځ پس له دې راپورته سوه چې ایراني ځواکونو د پاکستان په پنجګور سیمه کې د توغندیو او ډرون حمله وکړه. ایراني مطبوعاتو وویل چې په حمله کې د جیش العدل نومې وسلوالې ډلې 2 مرکزونه تباه کړل سوي دي. پاکستان د ایران د عملې غندنه وکړه او ویل په حمله کې 2 ماشومان وژل سوي دي او ګڼ شمېر نور ملکي کسان پکښې زخمیان سوي دي. د څلورنۍ یا چهارشنبې په ورځ د پاکستان اعلان وکړ چې ایران څخه خپل سفیر ستنوي او په اسلام آباد کې ایراني سفیر ته د دې هیواد څخه د وتلو امر سوی دی. د پنځنۍ یا پنجشنبې په ورځ پاکستان وویل په مرګ برسرمچار عملیاتو کې د ایران په خاوره د ترهګرو پټنځایونه ویشتلي دي. ایران وویل د پاکستان په حملو کې 9 ملکیان وژل سوي چې زیاتره ښځې او ماشومان دي. د دواړو هیوادونو په یو بل غیر معمولي حملو په سیمه کې تاوتریخوالي د زیاتېدو ویره وپاروله، په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې د اسرائیل او حماس جنگ هم دوام لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل د ایراني هم منصب سره خبرو کې جیلانی ژمنه وکړه چې پاکستان ایران سره د دوه اړخیزو اعتماد او همکارۍ په بنیاد کار کول غواړي. هغه زیاته کړه پکار ده چې د همکارۍ بنیاد په علاقايي سلامتیا او د خودمختارۍ په احترام وي. ملګرو ملتونو امریکې، چین، افغانستان او ځینو نورو ملکونو په ایران او پاکستان غږ کړی و چې تاوتریخوالی زیاتولو نه ډډه وکړي. ایران او پاکستان تقریبا 900 کیلومتره ګډ سرحد لري او د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې د کلونو راهیسې بیلتون غوښتونکي ډلې او قاچاقبران فعالیتونه لري. دواړه هیوادونه په یو بل دا الزام هم لګوي چې په پوله د امنیت نامناسب انتظام نه کوي.